اندېښنه مه کوه مدیر صاحب، سبا سهار به یې زه لیدو ته ورشم. په تاسې پوره باور لرم، تر نن ورځې مو نه یم شرمولی. موږ یوازې خپله دنده سرته رسوو. حالا نو ووایا. څه ووایا؟ حالا نو زر کوه ووایا، په هر څه چې پوهېږې زر یې ووایا، زر کوه. ښه ته پخوا ترهګریز سازمان کې وې، څنګه را وګرځېدې؟ ولې له سازمان سره یو ځای شوې؟ بل سازمان ته نه یم دننه شوی. موږ د عملیاتو کسان یو، یوازې راکړل شوي دندې سرته رسوو. زموږ مشران خو هسې هم د پیسو په بدل کې هر کار کوي. د سازمان غړو په توګه دا انقره، قندیل او اروپا کې ټول ډېر سخت حالات کې یو. څنګه چې د رشادیه په پیښه کې وشول، دا چې د عملیاتو امر څوک ورکوي او څوک یې ترسره کوي هېڅ ښکاره نه ده. د هغه کار امر دی داسې مې نه راغلی و. نه هغه خپل ځان ته هم خیر نشي رسولی. په ځانګړې توګه کله چې پوه شو دی د برخې او اروپا برخې مسؤلین له مخکې له وخته زوال سازمان سره اړیکې لري. زموږ سازمان یې ډېر حیران که. موږ فکر کوو د خپلواکي جګړې ماران یو، خو په اصل کې د شطرنج پیداګان وو. دوام ورکړه. اوس هغه سازمان څه کوي؟ له هغه راهیسې چې دولت سره د سولې خبرې پیل کړې، په سویلي عراق کې د پخوا په څېر ارامه نه یو. د هغه ځای مشران او خلک اوس موږ ته د پخوا په څېر ځای نه راکوي. په موږ فشار راوړل کېږي چې باید د سولې خبرو کې ګډون وکړو. د رشادیه عملیاتو د څه لپاره پیل کړه؟ زموږ وروستۍ لاره همدا وه چې کورد ملت او ترک ملت یو بل سره په جګړه اخته کړو. ما واورېدل چې سوله غوښتونکي کورد رهبر لپاره هم د ترور پلان جوړ شوی دی. کله چې د دواړو خواو رهبران په دې توګه له منځه لاړ شي، بیا به ترکیه په منځ کې دوه برخو باندې وویشو. پوه شوې؟ د همدې لپاره تا سره د محمود ترک انځور پیدا شو؟ اوس د هغه وخت دی؟ هو. دا ښاغلی پیساګور څه وخت راځي ملګرو؟ اوس به راشي، لږ څه نورم صبر وکړه. مهربانی وکړئ ښاغلیه. موږ د ښاغلي پیساګور په څېر یو رهبر لرو او دا خبره زموږ لپاره د ویاړ ځای دی ملګرو. که ما په خدای باور لرلی، اوس به مې ویلي و چې د خدای بختور بندګان یو. ډاډه یم چې تاسې هم د امریکا د یو وخت ولسمشر په څېر یئ چې په ټایرداره څوکۍ کې به یې ولسمشري کوله. دا ملت به یوه ورځ تاسې د ولسمشر په توګه وټاکي او تاسې ته به خپل پور ادا کړي. پوهېږئ په دې بده پیښه کې څه چې ماته ځواک راکړه هغه ستاسو یووالي او رښتینولي وه. تاسو ټولو نه جلا جلا مننه کوم. هیله کوم ښاغلیه، مهمه نه ده. موږ خو پرته له تاسې نه بله دروازه نه لرو چې وټاکوو. البته چې رښتیني یو. زه خپله خو تر څو چې ژوندی یم ستاسې تر ټولو صادق خدمتګار به یم. مننه کوم. زما منې کوم. دا څو ورځې چې نه وم ځینې ډېر ښه خبر نه مې واورېدل. د همدې لپاره له پیکاس نه مننه کوم. خپله منځنۍ جګړه مو چې غوښتله اور مې ورته واچوه. ځینې بد خبرنامې هم اورېدلي. څارنوالان او قاضیان زموږ تر ټولو محرمو ځایو ته رسېدلي
ښاغلی پیساګوره تاسې ته ژمنه درکوم هغه کسان چې زموږ د خوب کوټو ته رارسېدلي هغوی به له دې ژوند نه پښیمانه کړو تاسې خو ډېر ښه پوهېږئ کوم قاضي چې پخوا د مهمو ترورونو دعواګانې پر مخ وړې څنګه مو له دندې نه لرې که دا پیښه د یوه کوچني خبر په تېرېدو سره چې مړی په خپل کور کې پیدا شوی تېره شوه ښاغلیه که څه هم په دې وختو کې ځینو دعواګانو کې لږ ستونزو سره مخامخ کیږو خو ویلی شم چې په مرکز کې اوس هم ځواک یوازې او یوازې زموږ په لاس کې دی ښاغلی پیساګوره ډېر ژر به دا پیښې بیرته په خپله ګټه راواړو ښاغلیه او هر څه به زموږ په خوښه مخ ته ځي له خیره یعنې خپله دوسیه به د حقوقو له مخې سم د لاسه وتړو د دې کار لپاره زموږ رښتیني او صادق ملګري چې لوړ پوړي چارواکي دې چمتو دي راسره مرسته وکړي او زموږ د دوسیې په اړه وروستۍ خبره به هم ده سړی موږ ته ووایي تاسې ته مې پخوا هم ویلي وه دا شاید چې حکومت د خپلو قمندانانو د ټلیفوني خبرو اورېدلو لپاره یوه قرارګاه جوړه کړې ده دا موضوع مو غونډې ته هم وړاندې کړه دا به موږ ته د حرکت لپاره یوه نوې لاره جوړه کړي او ډېر ښه پلان دی په رسنیو کې زموږ ملګرو هم د پخوا په څېر په شوق سره خپل کارونه پیل کړي دي دا خبره ښه ده خو زموږ بې نقصه پلانونه د څه لپاره په داسې بې ځایه خبرو ځنډېږي ښاغلی باور وکئ زه هم له ځانه دا پوښتنه ډېره کوم موږ د هوایي لارې په څېر ځان ته لاره پاکوو خو وروسته بیا په لاره کې د یوې کوچنۍ تیږې سره ټکر کوو او له سختۍ سره مخ کیږو کیدای شي ډېرو لویو ګامو ته اړتیا وي د څه په څېر ښاغلیه داسې خو نه ده چې تاسې کوم پټ پلان لرئ که څنګه اسده مهرباني وکړه ښاغلیه زموږ نوی پلان راوړه سمه ده په کراره ښاغلیه دا څه دي دا زموږ ترکیه ده دا له موږ نه پرته هېڅوک نشي خوړلی یوازې موږ یې پرې کولی شو موږ یې ویشلی شو او موږ یې خوړلی شو زما خبره ښه واوره خیري څنګه چې وینې موږ دلته لوبه نه کوو زموږ کار ګواښونکی دی دروازه هلته ده یا اوس لاړ شه او نور هېڅ بېرته شاته مه ګوره او یا هم له موږ سره یو ځای دې کار ته دوام ورکړه ټاکنه دې خپله ده زمونږ کار ډېر غلط دی خیري موږ هم پوهېږو خو تقدیر موږ ته هم دا رول راکړی مجبوري شو ویې وژنو ته څه وایې ها وروره داسې معاش بیمه د خوړو چک او نور خیري سمه ده وروره زه هم له تا سره یم تل به تاسې پسې یم وروسته له دې نه مه ډارېږئ اوه ډېر ارامه شو سمه ده نور نه ډارېږم وروره مه کوه وروره ډېر پښېمانه یم خیر دی په ما رحم وکئ ما وبخئ زه په ډېرو رازونو پوهېږم وروره وګوره یوه ورځ د امرال سیمې استازی ونیوه غوښتل یې په سر یې وولي د له مرکز نه ورته امر وشو د هېواد د به ځوانانو عسکرانو وینه به څنګه شي ها هغه بېګناه کلیوال چې تاسې وژل او ساکې مو غورځول هغوی به څنګه شي ها څنګه به شي د هغوی حسابي به څوک راکوي ها څوک رحم وکئ هیله کوم خیري دا مړی واخله او چیرته چې زه درته وایم هلته یې وغورځوه
سمه ده خیري سمه ده سرګر صاحب سمه ده آفرین وګورئ دا د کیک تر ټولو خوندور ځای دی شمال ختیځه برخه خو دا کار د وړکتونونو په چاودنو سره نه کیږي موږ یوې لوی تاریخي پېښې ته اړتیا لرو د خونړۍ مې لومړۍ نیټې په څیر ماراژ او ماداماک په څیر همداسې نه ده ښاغلیه یا هم د اولورمم جوترور په څیر غفار اوقات هم هیر نه کوي داسې یو څه باید وي چې ټوله ځمکه وښوروي ښاغلیه دا کس څوک دی موږ ته یې هم ووایئ که غواړئ ماته یې غوږ کې ووایئ د پټولو کوم څه نشته کایا اساده انځور ورته ښکاره که زمونږ موخه دا کس دی ډېر ښه څنګه زما فکر ته رانغی اوف اوف که موږ غواړو خپله منځنۍ جګړه رامنځته کړو دا سړی باید ووژنو هغه هم په ډېر وحشي توګه باید مړ شي په داسې توګه چې خلک کوڅو ته راووځي او د کردانو وینه په جوش راشي دا کار به هم ډیر زر وشي ښاغلی دا پلان زما ډیر خوښ شو همدا اوس یې باید پیل کړو زر باید دا کار وشي اوس به ټول یو ځای کیک سره پرېږدو د ترکیې شمال ختیځه برخې کې به مخکې له وخته زوال سازمان له سره نړۍ ته راشي له دې نه ښکاري چې د محمود ترکوار دی زه خو غواړم پرېږدم چې یو بل سره وخوري زما زړه هم همداسې غواړي خو هېواد کې به لویه ګډوډي جوړه شي څنګه غلی کینو ثابته نشو کېناستلی دوی ډېری سازمانونو ته ترهګري سازمانونه وایي پوهېږې په یوه لاس کې اور نیسي او په بل لاس کې هم اوبه په خوله د سولې خبرې دي خو بیا د غرونو پته درکوي څنګه یې مخه ونیسو ثابته زه تل دویم پلانم له ځان سره لرم کایا خوله دې خلاصه که داسې نه خوله دې سمه خلاصه که دا خو لویه شمال ختیځه سیمه ده که نه زه به همیله چې مړ شم ښاغلیه پیکاسه د کردانو رهبر موضوع به بهجت ته وسپارو که څنګه ښاغلیه په خواشینۍ سره بهجت نور له موږ سره نشي اوسېدلی زه تاسې ته یل درای ورور در پیژنم هغه هم دې کارونو کې ډېر تکړه ده له هرې خوا ورباندې ډزې وکئ ډېر شاجورونه پې تش کئ هغه کس دومره وولئ چې په مرمیو سری سری شي هر څنګه چې تاسې امر وکئ ښاغلیه سالم سانجاک حالا ووایه سالمه په نندارتون کې هغه بم تاسې ایښی و هو امر چا درته کړی و بهجت مشر ژیړ بهجت ښه نو هغه له چا نه د امر اخیستی و نه پوهېږم د هغه مشر زه نه پېژنم زه یوازې بهجت پېژنم ښه نو د وړکتون بم څنګه د هغه په اړه نه پوهېږم زما له نیول کېدو وروسته ایښی دی پخوا مو کوم عملیات ترسره کړي خبرې وکړه خبرې اعصاب مې مه خرابوه سر دې پورته که او سمې خبرې وکړه د توکات سیمه کې مو هغه و عسکران اوبو کې وغورځول او ومو وژل رازیلانو زناورو وګوره سالمه ښه به دا وي چې سمې خبرې وکړې همدوها رامه اوسه که حقوق نه سرغړونه وکړې بیا اساسي ترمنځ یې توپیر نه پاتې کېږي بهجت چیرته پیدا کولی شو خبرې وکړه ښه وخت اسماعیل او ژوندی اوسې وروره ژوندی اوسې هغه څه دي ای وروره
کومو کسانو چې د توکا سیمه کې واسکاران شهید کړل یو یې ژیړ بهجت و چې د خلکو عبرت لپاره اعدام شوی دی. څارګر صاحب تاسو ته ډیر مهم خبر لرم. هیله کوم یو ځل راشئ. څه خبره ده؟ څه شوي؟ شوبې ته نږدې کوم چا مړی غورځولی دی. مړی د چا مړی دی؟ نوم یې ژیړ بهجت دی څارنوال صاحب. په غاړه کې یو لیک هم پروت دی. واده ورېدل ستا په څېر خلکو مړي داسې کوڅو که پیدا کېږي. زرزلې دعا وکړه چې زموږ په لاس کې. حاله ممدوحه ورشه یو ځلې وګوره. چېرته دی؟ مخامخ لاړ شه هلته دی. سمه ده ژوندی اوسه. کومو کسانو چې د توکا سیمه کې واسکران شهید کړل یو یې ژیړ بهجت و چې د خلکو عبرت لپاره اعدام شوی دی. دوزخ دې ځای شي. مورې زه پیسو ته اړتیا لرم. د څه شي پیسې زویه؟ ورور دې مړ شوی ته اوس هم پیسې غواړې ها؟ چا چې زما ورور وواژه هغوی سره حسابي کوم. اصل کې باید تا سره حسابي وشي. ورور دې ستا له امله مړ شو. ټوله ستا ګناه ده. زما شیدې دې درته حرامې وي. چټیات مه وایه ما څه کړي دي. زه ستا لپاره د ټولو لپاره مبارزه کوم د خپلواکۍ لپاره. زه پیسو ته اړتیا لرم. د پلټنې ډله خبره کوي چې څېړنه وکړي. سمه ده څارګر صاحب. وروسته یې عدلي تب ته ولېږئ. سمه ده څارګر صاحب. سمه ده. بله ممدوحه. امر صاحب لږ څه مخکې مو شوبې ته نږدې د ژیړ بهجت مړی پیدا کړ. کار ماته لږ څه اشنا ښکاري. پوه شوم یعنې کومه نښه نه پیدا کېږي. همداسې ده امر صاحب. سمه ده دلته مې چې کار خلاص شو بیا درځم. زویه خوشي مې که خوشي که بل هېڅ هم نه لرم. وږې به پاتې شم بل هېڅ هم نه لرم. یو انسان څنګه له خپلې مور سره داسې کولی شي؟ زاهدې مېرمنې دروازه خلاصه کړه. زه یم نجیب عامر. ما ته وګوره غږ دې ونه باسې. زه نه یم سمه ده. که پولیسو ته لږ څه ووایې په خپلو لاسونو دې وشنم. زاهدې مېرمنې ماښام په خیر. مهربانی وکړئ راځئ. مېرمن زاهدې ته ښه یې؟ کومې ستونزې ته زر وژاړم نجیب امر صاحب؟ خیرات دی کښېنه چې خبرې وکړو. مشر زوی مې بې لارې شوی. لومړی یې اسماعیل تباه که اوس هم ما ګوښوي. راته ووایه چې څه شوي. وسله یې پیدا کړې. نه پوهېږم له کومه کړې. نجیب امره څه کېږي زما زوی او چا چې هغه ته وسله ورکړې هغوی پیدا که. د خدای لپاره هېڅ پیسې هم را سره نه دي پاتې. اندېښنه مه کوه زاهدې مېرمنې موږ در سره یو. دا واخله اړتیا به ورته پیدا کړي. نه شم اخیستی. واخله. د اسماعیل جنازې لپاره د امنیت مدیریت هر څه چمتو کړي دي. د هغه لپاره اندېښنه مه کوه. خدای دې له تاسې راضي وي. خدای دې ستاسې ټولې هیلې پوره کړي. له ټولو مسلمانانو سره. دا زما کارت دی. که وسیم کله کور ته راغی نو زنګ ووهه. دا کار یې په ښې ګڼه دی.
اندېښنه مه کوه زنګ وهم راشئ ونیسئ باید وګورو چې د دولت په وړاندې درېدل څه معنا لري اوس نو دولت او ملت دواړه له تاسې سره دي هر څه به ښه شي انشاءالله اوس نو ښه شپه نجیب امره بل ځل هېڅکله دلته را نشې زما خبره دې واورېده پام کوه چې را نشې د خپل رور غټ له تاسې ټولو نه اخلم اوس نو زه شاته تګ لاره نه لرو ثابته د دې لارې پای تیاره ده کوم کار چې موږ له بهجت سره وکړه یو ورځ به همدا کار له موږ سره هم وشي په دې منځ کې یو توپیر شته هغه د زناور په څیر مړ شو موږ د نرانو په څیر مړه کیږو هېواد لپاره ځان قربانوو ته په دې خبره باور لرې خو زه پې باور نه لرم ثابته نجیب رور به تل ویل خو ما باور نه کوم خو اوس پوهېږم نجیب امیر څه ویل ویلې هېواد ته باید خدمت وشي ویلې هېواد ته خدمت یوازې د حقوقو او عدالت په قانون کې کیږي موږ هېواد ته خدمت نه کوو ثابته موږ خپل نفس ته خدمت کوو خپل ځان ته مو یوه لویه موخه ټاکلې ده او هماغې خواته ور روان یو ښه ده نو بیا به پرېږدو چې هغوی په وړکتونونو کې بمونو ته چاودنه ورکړي هر څوک چې یې زړه وي هغه دې ووژني موږ به د وچې میوې دوکان خلاص کړو ته او زه به دواړه میوه خرڅوو دا کار څنګه دی داسې هم نه کیږي که پورته لاړې توکي برید دي او که لاندې توکي ګیره ده خو په دې خبره هم ډاډه یم هر څوک له غاړې نیول هېواد ته خدمت نه بلل کیږي دا کار نجیب رور او موندو په څېر کسان کوي ثابت خانه بیا نو موږ څه وکړو ووایه موږ تر غاړې پورې خټه کې ډوب شوي یو او یوازې غواړو د ډوبېدو په وخت کې هغه بې شرفان هم له ځان سره ډوب کړو ثابته لږ څه هم ته راته ووایه ای غریبې بلبلې ځای دې چیرته دی څه ووایم عاکفه لکه کله چې د پلار تللی د ژوند خوند نه دی پاتې فکر کوم یتیم شوی یم غواړم وخت او ژمنه مې پوره شي چې له دې نړۍ نه لاړ شم ووایه زما پلار سره دې څنګه وپېژندل پخوا به ما ډېر چکر واهه هره شپه به مې په نڅا کې لپونو کې وه سهار چې به ووتلم شپې به کور ته راتلم غوښتل دې زر زر ژوند وکړې او په ځوانۍ کې مړ شې هو همداسې یوه ورځ ناڅاپه یو ځای نه راووتلم چې 3-4 کسانو زما مخه ونیوله ما هم سمدلاسه پې برید وکړه یو یې له شا زه په سر ووهلم بېهوشه شوم هغوی غوښتل چې ما په چاړه ووهي چې ومې کتل هغو کسانو په تېښته پیل وکړ مخامخ مې یو سړی ولیده هغه ستا پلار و ډېر زړور و ستا په څېر و که 3 کسه وای او که 10 کسه بې انصافي یې هېڅ نه شو زغملی ویې ویل دا د نرانو کار نه دی په هر حال همداسې مو وپېژندل وروسته بیا ملګري شو زه یې له لاسه ونیولم ما احساس وکړ چې د هغه په لاس کې کوم عجیب څه شته وروسته بیا زه د هغه همراز شوم او هغه زما هر څه وای وای هر څوک یوه کیسه لري له ما سره واده وکړه غواړم زما مېرمنه شي راځه دا چې زما په نشتون کې فاتح ته خاموش وي ډېره مننه عاکفه له پلار سره د لوبې کوي هغه هیڅ کله هم نشي هېرولی په دې خو پوهېږي ظالمه ما په خبرو مراوله دې زړه کې مې ډېر څه شته ډېر به وغواړې خو نشي کولی تل به همدا پوښتنې ستا په ذهن کې وي چې ولې
تر څو چې ته ژوندی یې ملکه به ستا په زړه کې ژوندی وي ستا زړه ډېر ښه پیژنه یو ځل چې په چا مین شي بیا یې هېڅکله نشي هېرولی کله بخت رانه خفوي کله وخت رانه خفوي که رښتیا خبره وکم بیا خلک رانه خفوي کله وخت رانه خفوي کله بخت رانه خفوي ثابته د وچې ډوډۍ لپاره بیا په تمه شو داسې مه وایه ته به راوړې وه که نه هوا سړه ده ولې وتلی وای موږ د هوا حالت دې وکتل که نه او مې کتل ټوله ورځ لمر دی نن هم واوره نشته د همدې لپاره رخصتي هم نشته نو هسې مو خوشحاله کېږه اوفه الپره هله لاړ شه سمه ده هله نو منډه که هله وچه ډوډۍ راغله هله ډېر تنبل دی سلام ټولو په خیر راغلی عثمانه ته هم په خیر راغلی راځه دلته کښېنه ممدوحه مهرباني وکړئ کښېنئ یعنې عاقب هرومرو خواته هو همداسې ده واخلئ یو خپلوان لري هغه ته یې ورلیږي دا هم پرېږده ښځې هغه څوک دی صبر وکړه بیا به پوه شو اوس خو موږ نه پوهېږو هو پلاره بیا پیل شونو بیا د څه شي پیسې غواړې ټولګیوالو سره تیاتر ته ځو لاړه شه په خیر لاړه شه لورې نجیبه وروره د ټکټ په نوم کوم څه پیژنې نه زه خو هېڅ نه پیژنم رانا جانې پلاره هیله کوه یوه شېبه صبر جلۍ ولې زما خبرې پرې کوې زمونږ کمره شوه که نه هو وا څه شوي ښوونځي کې سیالۍ لرو غواړم هغه ویسم خو کار نه کوي او پیسې هم نشته پیسو ته اړتیا لري په اصل کې زه ولې پولیس یم ها که د بانکونو غلوی اوس به مې ستاسې غوښتنې پوره کړې وي نجیبه ته هم که نه د یو څو روپیو خبره ده ورې که سمه ده اته فرور به دې جوړه کړي نجیبه خدایه ته ماته صبر راکړې لویه خدایه ته په ما ورحمې د نجیب په اندازه دې پیسې در باندې وورېږي ښه نو څه وکړم دا هم ونه وایم چې له کړکیو اوبه کور ته راځي هلئ مخکې له دی چې دوی زما پیسې خلاصې کړي راځئ چې وتښتو ته لاړ شه کبره دې راوړه هله نو په خیر راغلی ملګرو په خیر راغلی خیر اوسئ په خیر راغلی ژوندی اوسئ وږي به یې مهرباني وکړئ کښېنئ مننه کوم یلدرای وګوره دا ښاغلي له انقرې راغلي په کورنیو چارو وزارت کې تفتیش کوونکي دي خوشحاله شوم دا ښاغلی هم وکیل صاحب سردار دی سلام چای راوړه که نه زویه سمه ده ښاغلیه ښه به وي چې زه اصلي موضوع ته راشم ملګرو هسې هم لږ وخت لرم استغفر الله دا زموږ د بهجت یو کس دی اوس په امنیت کې ترې اظهارات اخیستل کېږي ته یې د وکیل په توګه هغه ته ورځي سمه ده دا تفتیش کوونکي به هم نجیب امیر ته ورشي بس هم دومره هلکه ګوره تا هم د واده شوق کړی خو درته وایم همدا اوس دې ځان وژغوره امر صاحب موږ داسې نه کیږو موږ یو بل سره مینه لرو الله الله دا څنګه خبره ده لکه چې موږ په پټو سترګو واده کړی وي ښه نو ته څه وایې دا خو هیڅ نه پوهېږي چې څه وایي پلاره راغلی سمه ده ته دا واخله مننه کوم ته هم دا ماته ښه ورځ زړه باید جوړه کړې سمه ده د لیدو په هیله دا واخلئ ان له قیصري راغلی ده دا د نجیب یلماز موضوع څه ده ډېر وخت کېږي چې موږ ته یې سرخوږی جوړ کړی باید یوه لاره پیدا کړو چې له دندې نه یې لرې کړو تر کومه چې پوهېږم خپله دنده کې بریالی دی څه پلمه ورته ونیسو پیدا یې کوي پلمې خو ډېرې دي
یوه شاهده چې ساتنه یې د هغه مسؤلیت و ووژل شوه. قاتل یې نه دی پیدا شوی. تېره ورځ هم یو کلن ماشوم ووژل شو. د هغه قاتل هم نه دی پیدا شوی. نور به نو څه وي؟ په دې هیواد کې د ډېرو پیښو فاعلین معلوم نه دي. څوک په دې جرم له دندې لرې شوي چې نجیب یلماز لرې شي؟ ښه ده، نو دا به لومړی کس وي. وکیل صاحب سردار به هم تاسې سره مرسته وکړي. ماشاءالله ډېر خلک پیژني. نن به ورته اړتیا پیدا کړي. ژوندی اوسې. واخله ګرانه، واخله واخله واخله. مننه کوم. هلی نو تاسې تللی شئ. په خیر لاړ شئ. مننه کوم. هیله کوم. مننه کوم. مننه کوم. مننه کوم. مننه. هیله کوم. مننه. ژوندی اوسئ. واخله 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 واخله. اوب. ښاغلي ادا ښاغلي له امنیت نه راغلي غواړي چې تاسو سره وګوري. وایي مهمه ده. زه ترهګرۍ سره د مبارزې ادارې نه نجیب یلماز یم. مهربانی وکړئ ښاغلو. مهربانی وکړئ. مهربانی وکړئ کېدای. زما نیولو ته راغلی یئ؟ نه، ستاسو ساتنې ته راغلی یو. تاسې غواړئ ځان ته ستونزه جوړه کړئ. راغلی یو تاسې له دې ستونزې نه وژغورو. غواړئ څه ووایئ؟ ستاسې په اړه موږ ته جدي ګواښونه را رسېدلي. نن یوه جنازه کې ګډون کوئ. د اسماعیل جنازه کې چې تېره ورځ په یو جګړه کې ووژل شو. موږ به هم له تاسې سره ووسو. زه له هېچا ډار نه لرم. ستاسې ساتنه نه غواړم. ښاغلیه، ضد مه کوئ، هیله کوم. زه له تاسې نه ډېر هغو کسانو ته فکر کوم چې تاسې ته یې رایې درکړې. دا به د هغوی لپاره یو لوی تحریک وي. زه د خپل ملت تمثیل کوونکی یم. د هغوی د حقونو لپاره مبارزه کوم. که په ما څه وشي، دا د هغوی قانوني حق دی چې عکس العمل ښکاره کړي. په هر حال ډېرو خبرو ته اړتیا نشته. موږ ته امر شوی. جنازه کې به بیا سره وګورو. ګوکانه ته هم دلته پاتې شه. یوه شېبه یم یوازې پرې نه دی. سمه ده امر صاحب. ښه ورځ. دوه ځله دې وایي شوه که نه؟ هو ښاغلیه. یالدرایا دا لوقم هم واخله که نه؟ وخت را نږدې کېږي یالدرایا. هغه سړی څنګه ووژنو؟ له هرې خوا یې ضربه کوي. پیساګور هم داسې وغوښتل. ښه ده ښه ده، نن به ډېره ګټه وکړو. د بهجت کس مړ کېږي، خو ملامت به پکې یوازې نجیب شي. ښه ده ښه ده. ښه نو زه به لاړ شم. دا کار به ختم کم ښاغلیه. یالدرایا څه چې وي ښاغلی پیکاسا، دا زما لپاره بې احترامي ده. دا چې زما له خوا قهوه دې خلاصه نه کړه زما لپاره بې احترامي ده. دا کار زما هیڅ نه خوښیږي. قهوه دې خلاصه که بیا به لاړ شې. کښېنه. صبر وکړه صبر وکړه. لوقم هم واخله.
اوپ بهجت خو اندازې ښودلی او ثابت خانه هدیرې ته هم نږدې دی د تېښتې لپاره ښه ځای دی خانو څه وکړو که درته یې ووایم بیا به حیران شي زما هیر شول چې درته ووایم پیساګور یې روغتون نه ویستلی خو وروسته له دې به په برېښنایي څوکۍ کې ناست وي نه غلط شم د هغې څوکۍ نوم څه دی ښه دې وویل ثابته هغه به برېښنایي څوکۍ کې کېنوو او ښه برېښنا به ورکو ډېره برېښنا به ورکو ته صبر وکړه لږ صبر ولره دوسیې مې ولېږلې خو تر اوسه یې ځواب نه دی راغلی صبر وکړه زه به پوښتنه وکړم تل هم داسې کوي او راز په خیر زه د ښاغلی سالم وکیل یم ښاغلی سالم پرون شپه دلته راوړل شوی دی ښه هغه کس چې فابریکه کې ونیول شو ورسره څه کار لري زه یې وکیل یم غواړم ورسره وګورم مهربانی وکړئ تاسې هم دلته په تمه شئ دروازه خلاصه که هله پورته شه وکیل دې راغلی د څه شي وکیل زه خو وکیل نه لرم کوم چا درته رالیږلی نو پورته شه پورته شه سمه ده نو زما په ګټه ده که فکر کوې چې آزاد بشې بې ځایه خیال پلو مه ګوره راځه مخکې شه راځه راځه ستا ستونزه څه ده هغه راته ووایه ولې نه روښانه کېږي ملګریه دلته کښېنه عاطفه هله دا ځای تش که ته مې نه وینې زه کار لرم کمره یوازې هم د ټلویزیون سره نښلولی سم ما ته وګوره عاطفه بې ځایه اعصاب مې مه خرابوه هله به وځه دلته کښېنه اوس به دې وکیل راشي ځای دا دی سړی هم دا دی له دریو خواو کلا بنده بو او کار یې ختمه بو وروسته بیا تښتو ته له دې خوا ته له دې خوا او زه هم له دې خوا په ډزې کوم په خبره پوه شوئ پوه شوه وروره پوه شو وروره وسلې مو چمتو کړئ لږ څه وروسته به یې پیل کړو ډېر وخت تېر نه کې هر څه چې کوي وکړه هغه سړی نشي ویستلی هغه کار بیا ماته پرېږده د یو انسان د ویستلو ډېرې لارې شته ته چا رالیږلی تا ته وایم ځواب راکړه که نه ما له دې ځایه باسې
ټوله شپه یې ډېر وځورولم. ډېره ځورولی یې؟ هو همداسې ده. یعنې شکنجه شوی یې؟ ښه ده. نجیب یلمز، مهربانی وکړئ. د کورنیو چارو وزارت نه راغلی یو. غواړو له تاسو سره خبرې وکړو. د کومې موضوع په اړه مو لپاره؟ ځینې شکایتونه راغلي دي. د څه شکایتونه؟ یو پټه شاهده چې ساتل یې ستاسو مسؤلیت ووژل شوه. پرون شپه هم یو کلن ماشوم ووژل شو. په دې برخو کې ستاسو د غفلت راپور وزارت ته رارسېدلی دی. صبر وکړه، صبر وکړه. څه کوې؟ څه کوې؟ ته څه کوې؟ ته څه کوې؟ غږ دې مو پورته کوه. اوس به د له دې ځای لاندې وغورځوي. ته به حیف شي، خو ته هم حق لرې. د پولیسو دومره شکنجه خو نشي زغملی. همداسې ده. وګورئ، ما په ټول عمر کې هیڅکله هم په دنده کې غفلت نه دی کړی. اوس یوه ډېره مهمه دنده لرم. یو کس دی چې باید ترې ساتنه وکړم. داسې ده. هر څوک چې وي زړه مې ورته سوځي. خپله دنده چې سرته ورسوم، بیا چې هر څومره پوښتنې کوئ ویې کوئ. هېڅ چېرته نه تښتم. ښاغلیه، که تاسې دنده لرئ، موږ هم دنده لرو. مهرباني وکړئ چې دننه لاړ شو. هیله کوم ستونزه مه جوړوئ. ته څه کوې؟ د خدای په امان، د خدای په امان. تر نن ورځې پورې زما له امله د چا یو تار ویښته ته هم زیان نه دی رسېدلی. نه. خدایا. زر یو امبولانس راوغواړئ. ناوخته ده مرسک، مړ شوی. تا خو ویل چې د چا یو تار ویښتو ته هم زیان نه رسېږي. نجیبه مرکه څنګه؟ ناڅاپه یې ځان لاندې وغورځوه. ما یې مخه ونه شوه نیولی. هڅه مې وکړه را ونیسم، خو مات شوی دی. ته څوک یې؟ زه یې وکیل یم. په مخ یې د شکنجې او ټاپونو چاپونه وه. ویې ویل ډېر شکنجه شوی یم. د دې کار حسابي در سره کېږي. وبه ګورو چې د دې کار ځواب څنګه راکوي ښاغلی نجیبه. نیازي ووایه، په د سړي څه شوي؟ زموږ له ډلې نه ورسره څوک نه و. یوازې وکیل صاحب ورسره و. د ټولو په مخ کې مو زما موکل ووژه. ما خو افسر د شکنجې له امله شي نوښتې و. ما ته وګوره ښاغلی وکیله، زما اعصاب مه خرابوه. هغه ته چا لاس هم نه دی وروړی. د دې پیښې حسابي باید راکئ. همدا اوس یو څارنوال راوغواړئ. جسد هم طبي عدلي ته ولېږئ. وبه ګورو چې لاس مو وروړی که مو نه دی وروړی. تر څو چې څارنوال راځي موږ باید په تمه شو. مهرباني وکړئ نجیبه مره. لږ څه مخکې مې له خپلې کوټې راوویسته. هېڅ پې نه و شوي. جوړ تیار و. په دې کار کې کومه خبره شته نیازي؟ راځه. ټول پروت وکئ، پروت وکئ. زما په حالت څه شوي ممدوحه؟ کوم بدکار خو مې نه دی کړی. ها، د همدې لپاره د سرسوری کوه او لږ څه معلومات ترې اخلي. لرې شئ، لرې شئ، دې خوا راشئ، دې خوا راشئ. دا سړی چېرته ورک شو؟ موږ د پلان بدلولو فکر نه لرو. دا سړی باید همدا نن ووژل شي. پولیسو مرکز مخې ته بام هماغه ایښی و.